السلام علیکم ورونو، زه یم حارث خان او تاسو ګورئ حارث خان افیشیل، بلکې زه یم عبدالرحمن. دا وخت زه د کابل په یو داسې ځای کې یم چې ډېره زیاته واوره شوې ده ورونو. تاسو دپاره خاص کر دا یو وړه هغه شانتې ویډیو یو وړه شانتې ولاګ جوړوم. تاسو دا واوره کتی شئ ورونو، ډېره زیاته واوره شوې ده، ډېره زیاته. یعنې دې نه تاسو اندازه لګولی شئ ورونو چې دا څومره واوره دي. تاسو دا اندازه ولګوئ، تاسو ته خپله پته لګېږي. تقریبا داسې ووایئ چې 1.5 میټر واوره شوې ده او لا لګیا ده واوره کېږي ورونو. نو دا یو علاقه ده په کابل کې، پغمان ورته وایي، او د هغې یو ښکلی شانته منظره ده. ډېره زیاته واوره ده او بس مزې دي وروره، چرچې دي او موږ یې تلل وروره. تاسو ته به زه لږ شانتې نور هم وښیم. هغه کسان چې کابل یې نه وي کتلی او واورې ډېرې نه وي کتلي، تاسو به هم څه ووایئ چې موږ ځای کې واوره شوې ده. څوک به وایي تیرا کې واوره شوې، څوک به وایي فلاني ځای کې واوره شوې ده. واوره اصل کې دا ده ورونو، ښه دې ته موږ واوره وایو. تاسو دا واوره کتی شئ ورونو، دا اصل کې دا واوره ده. دا ووایئ ورونو، واوره دې ته واوره ویلی شي. داسې وګورئ، دا اوهو ډېره زیاته واوره ده ورونو، ډېره زیاته، ډېر چک اچوي. ورځو دا زموږ مخامخ دا ملګري چې تاسو ګورئ، دا زموږ ټیم هلکان دي او دوی چې کوم دی واوره کې دا د خپلې پکچرې وباسي او بس مزې دي، چرچې دي او دو پکې وکړې، پوه شوې. مې راشي تاسو لپاره وړوکې شانتې ویډیو برابره کړمه. نو دستي سات مخ ته هم ښه شه، چینل سبسکرایب او لایک درنه هېر نه شي. وسلام.